د هر قسم اسلامي کیسټو د ملاویدو پته یاد ساتئ. ایوب اسلامي کیسټ مرکز د قصه خوانۍ بازار شاته پیښور ښار. نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأحسنت فرجها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت أو كما قال. رب العالمين د دنیا دا نظام چې چلی دی له یو نارینه پیدا کړی دی او بله زنانه. یوازې په سړو باندې د دنیا نظام نه چلیږي، او که صرف ښځې وي سړی ورسره نه نو بیا هم نظام نه چلیږي. سړی او ښځه دواړه الله تعالی پیدا کړل او سړي ته جدا کارونه سپارل شوي دي، هغې کې ښځو له دخل نشته. هغه د سړي کار چې ښځې کوي، بعضې مخصوص کارونه نو ښځه به ګناه کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځای کې په لعنت ویلی دی: لعن الله المترجلات. هغه ښځې چې هغې بعضې د سړو هغه کارونه کوي چې هغه د سړو سره مخصوص دي، وی په دې ښځو د لعنت دي. او بعضې کارونه داسې دي چې هغه د ښځو سره تعلق لري، که هغه کار سړي کوي نو بیا ناروا کوي، او هغه کارونه چې د ښځو سره تعلق لري که هغې کې سړی دخل کوي او سړی هغه کارونه کوي نو په داسې سړو هم نبي علیه السلام لعنت ویلی دی: لعن الله المخنثین من الرجال. هغه سړي چې هغې د ښځو هغه کارونه کوي چې د ښځو سره خصوصیت لري، وی په دغه سړو دې لعنت دی. نو بعضې کارونه رب العالمین سړو ته سپارلی دي، ښځې به هغې کې مداخلت نه کوي. بعضې کارونه یې ښځو ته سپارلی دي، سړی به په هغې کې مداخلت نه کوي. نو که سړی او ښځه د دغې حدودو لاندې خپل ژوند تیری، معاشره به هم ښه چلیږي، بندگان به هم خوشحاله او لوی الله به هم خوشحاله. او که د دغې اصولو او د دغې حدودو لاندې دي ژوند تیر نه کي، سړی د ښځو کارونو کې دخل لري او ښځه د سړو په کارونو کې دخل لري، معاشره به هم بېګړه وي، نظام به ټول برباد او تبی، او رب العالمین به هم پې خپوي. نورونو څنګ کې د سړي په دې معاشره کې یو مقام دی، دارنګې د ښځې هم په دې معاشره کې یو مقام دی. اوس دا یو خبره تاسو ته کومه، دې کې به تاسو هم حیران شئ چې سړی د الله رضا حاصلی او جنت ګټي نو لږه په ګرانه، مزل ورته لږ اوږد دی. او ښځه که د الله رضا حاصلی او جنت ګټي ډېره په لنډه ګټلی شي. د ښځې پابندۍ زیاتې دي نو الله ورته جنت آسان کړی دی، د سړي پابندۍ کمې دي نو الله ورته جنت لږ غوندې ګران کړی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: یو ښځه چې دا درې کاره کوي، یو دا چې پنځه منځونه کوي، پنځه منځونه کوي دروازې، دویم د رمضان روجې نیسي. او زکات خو عموماً په ښځه مالی نی، فرض پې نی، ګنې په بعضو ښځو زکات فرض دی،
حجم خزی باندې فرض نی عموما په بعض خزو فرض دي ځکه د مال او د دولت اختیارمن سړی وي. جهادم په سړو باندې فرض دي نو د خزو منځ پاتې شو. نبی علیہ السلام فرمایي چې 5 منځونه کوي او د رمضان د میاشتې روجې نیسي. 2 شو. او دریم احسنت فرجها د خپل اندام حفاظت کوي، د خپل حیا چاته نه ښکاره کوي، خپل عزت چاته نه ښکاره کوي، خپل اندامونه محفوظ ساتي. نو چې دا 3 کاره کومه ښځه کوي نو نبی علیہ السلام فرمایي داسې نه وایي چې الله به وبخي، دا نه وایي. دام نه فرمایي چې جنت ته به ځي، نه. فلتدخل من ای ابواب الجنة شاءت، د دې ښځې چې د جنت په کومه دروازه داخلېدل خوښي نو په هغې دې ورننوځي. د جنت 8 واړه دروازې ورته کولولي، هغې باندې ځي، که په دې بله ننوځي، که په دې بله دروازه ننوځي، که په دې بله دروازه ننوځي. 8 واړه دروازې د جنت مکمل دې ښځې ته کولولي چې د دې خواخره چې په کومه دروازه جنت ته داخلېږي ور داخله دي شي. نو ورونو جنت ګټل د ښځې احسان شو، ګران نه دی، ډېر احسان، خو چې کم از کم د نبی علیہ السلام د وینا مطابق د دغه اصولو پابندي وکړي. او د دې پابندي ګرانه نه ده، ډېره زیاته اسانه ده. زمونږ ته د صحابیاتو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زمانې د بیبیانو حالات مخکې پراته دي چې هغې په کومه طریقه خپله زندګي او خپل ژوند تېر کړی دی. قسم دی چې د نبی علیہ السلام وینا به راله که نه، هغې به په هغې کې هېڅ پروا نه ساتله، نه به یې د خاوند خیال ساته بیا او نه به یې د بل چا خیال ساته. د دواړو جهانو سردار مبارک وفرمایل په بخاري شریف کې حدیث دی، وی د اختر مانځله د ښځې ټولې لاړې شي. صحابیات تپوس کی دا اللہ رسولہ دا کمی خدو چی پڑولی نی بیا بس کئی دکا غربتو وی بلا مرگره تخپل سادر زان سرطو کی بودی دی ضروری خبر کوم ورد وی دا اللہ رسولہ بعض زنانا چی اغید اختر منس نکی بیا بس کئی وی اغیدی موزی و چی کم منس کئی نا اغیدی دا سلون شاتا دا مانزه پزے کینی او چې کمی زنانه منز نکی ناغیری دا جماعت نا دا اختر دا مانزه دا زین لگی زان لکینی او دی طوله بڑیگانی دی موزی او چې کمی زوانان خزی ری غدی موزی او چې کمی پیغلی ری غدی موزی او کمی خزی چې اغا پیغلی لا ندی خو پیغل توب تا نزدی ری غدی موزی سریم دا اختر مانزه او وطل او زنانه موطل او ما قصد چی سنگ دا دوارو جہانو سردار مبارک فرمائی لیو اس خو زمون پوتن کے دا فیصلہ زمون مشرانو کلی دا چی خزی بجومات تا ندی دکا دا فتنی زمانہ دا دی فتنی دا دور دا وجنہ دا فیصلہ شوید چی جومات تا منزلہ با خزی ندی او دا صحابو پا زمانہ کی باقیدہ با جومات تا خزی تلے دا نبی علیہ السلام زمانہ کی بم تلے او په داسې طریقه بتلی چې سړی به په مخکې صفونو کې او ښځې به په رستو صفونو کې ولاړې باقاعده جمع مونځ به کو خو چونکې رستو هم د صحابو زمانه کې فتنې جوړه شوې منافقین به ولاړو ښځو ته او ښځې به هم جومات ته بعضې ښځې به داسې وې چې هغې به پردې پوره نه کوله نو زمونږ صحابو دا فیصله وکړله چې بعض ښځې په خپل کور کې ځان لمونځ کې او جومات ته یې نه راځي زنانه صاحب رالی او عیدګاه کې مخکې سړي ورپسې ښځې او کمی خزه چې منځ نه کوي ناغي دی او طرف ته غم کېناست د دواړو جهانو سردار مبارک ورته خپل تقریر او فرمایو سلو ته خپل وصیتونه وکړل او ښځو ته خپل وصیتونه وکړل او دی فرمایل وی ګورې ما ته الله جنت هم خولی دی او ما ته الله اور هم خولی دی او په اور کې ما ښځې ګورې ډېرې لیدې دي د سړو په نسبت مې په اور کې ښځې زیاتې لیدې دي او دا ولی دا اللہ رسولا ولی دی 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 یو بل مقام کے فرمائی نبی علیہ السلام صحابت خضر تپوس کی دا اللہ رسولا ولی تا دا خضر پا جہنم کے لیری لی دی پس وجب جہنم تا لیری خضر داخلے گی وی بے کفرہننا دی بنا شکری کئی یو صحابیت تپوس کئی یکفرن اللہ وی دا اللہ نا شکری با کئی
ځکه د الله کافي نعمتونه لري په موږ باندې. وینا یکفرن العشیر، د خپل خاوند ناشکري به کوي، د الله به نه کوي، د خپل خاوند ناشکري به کوي. او بیا فرمایي نبی علیہ السلام لو احسنت الى احداهن الدهر ثم رأت منك شيئا، که یو ښځه خاوند ورسره ټوله زمانم احساناتو کی، جامیم ورته راوړي، پیزارم وله راوړي، خوراکم وله راوړي، میویم وله راوړي، او چې ښځه سوی نو هغه وله کوي. ټوله عمر او ټوله زمانه خاوند د ښځې سره ښه سلوک وکړي او خوشحاله وساتي. ثم رأت منک شیئا، او بیا داسې د دې نوک او د دې ګوتې د بند برابر لږه غوندې غلطي درنه وویني، لږه معمولي غوندې غلطي درنه ولیدل، لږه یو شی درته مثلا ویلو او ستا نه یېر شو، ماله خو د هغه شي د بازار نه راوړل لاړې ورو دی نه ښځې یېر مې شو، ډېر معمولي خبره ده. نو دا سوی وی ما رأیت منک خیرا قط، یا سړیه تا نه خو ما په ژوند کې چېرته ښه ورځ نه ده موندې. دا د څوارلسو سوو کالو مخکې خبره د دواړو جهانو مبارک سردار کوي. هغه د ټول عمر ښه په هغه پوټې خبره لاړل برباد شو. سړیه وی په خپل ژوند کې مې در نه ښه ورځ نه ده موندې. نو دقه ځای کې د سړي د اړه راوپړسېږي چې د خدای ظالمې دا کور کې چې اوسېږې حرام حلال ما جمع کړل، خیرت مې په خپل خوار که مزې پکې تکې، دا جامې چې دی اغوستې دي او دا پیزار چې دی په خپو دی او دا سار او ماقام چې ډکېږي او دا خوراکونه او میوې خورې او چې څه دی خوښه یې هغه کې، هغه ټول هر څه برباد شو. پوټې خبره دی ونه منلی شوه. نو ښځې کې ناشکري ډېره زیاته ده. خفه کېږئ مه، ښځې ښه ښځې هم پکې شته، نیکان هم پکې شته، خو ناشکري ورکې ډېره زیاته ده جناب، او د خاوند ناشکري کوي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کومه ښځه د خپل خاوند ناشکري کوي د هغه نعمت قدر نه کوي، دوزخ ته به ځي، جنت ته به نه ځي، دوزخ ته به بیا روان. خاوند خو چې څه ګټي چا لی راوړي؟ ښځې لی راوړي. دا زمونږ د دې زمانې د بعضې خلک وایي که نه وایي ښځه او سړی وي د ټانګې دوه پله دي، ټانګې که یو پل وي هم کار نه کېږي، اگر اگست وی بیا کار نه کېږي تر څو چې دواړه پلونه ني، دواړه پلونه به نو کار به کېږي. نو بېشک دا خبره درسته ده، دا غلطه خبره نه ده، دواړه پلونه به یې د ټانګې، لیکن دا دواړه پلونه به یو بل سره یو شان رواني. که د یو پل نه د هغه ټایر ووت نو بیا هم ټانګه نشي تللی، او که د بل پل نه پکې هغه باړسونه ماړسونه مات شي نو بیا هم ټانګه نشي تللی. څنګه چې سړی بار لګیا دی او د ښځې دپاره خپله زندګي د برباده کړه، د بچو دپاره خپله زندګي برباده کړه، حلال حرام نه پېژنې او کور ته راوړي. دارنګې پکار دي ښځې له چې دا په کور کې دننه د کور نظام خوچلی، خاوند دباره ستړی ستومانه راشي. قسم قسم ښځې خو شته که نه، بعضې پکې نیکه ښځه چې خاوند دبار نه راشي زر ورته فورا کټ سم کړي، څادر ورته واچي، بالښ ورته زر سر ته کېږي، اوبه والا زر راوړي، د چای ضرورت یې د ډوډۍ ضرورت یې په منډه والا راوړي، ببوځي مبوځي د پکي مکي انتظام ورته وکړي. ولې خوار سار نه ماسپښینه پورې ګوټ کړی دی، چاري راښکلې ده، مزدوري کړې ده، دکانداري کړې ده، نوکري یې کړې ده، یا بار څه بل محنت ته تللی، ستړی ستومانه دی. نو ښځه ورته هغه خوشحالي ورکړي. قرآن حکیم فرمایي الله پاک لتسکنوا الیها، وی ښځې دې له پیدا کړي دي چې ته د کور نه د بار نه کور ته را ننوځې او د ښځې ته ورنږدې شې، مخامخ شې او ته سکون محسوس کړې، ته خوشحاله شې. بار هغه چې څومره ستړیوالی دی هغه ټول ختم شو، هغه چې څه ستوماني در باندې راغلې وه هغه ټوله ختمه شوه. او کله دله په خپو دوه درې لاسه کېښودل او لاسونو باندې او په ملا هم درته دوه درې لاسه کېښودل او چاپي ماپي درته وکړله، نو سړی بیا لا خوشحاله شي، دمه شي دمه. او دا هم وورئ، دا خپلو زنانو ته ووایه دا مسلې ورسوئ ورته. کومه ښځه چې خاوند ورته نی ویلې چې راشه ماله زور وکړه، زور خو پېژنئ که نه، چاپي ماپي پېژنئ که نه پېژنئ، چې ښځې خاوند ورته نی ویلې چې ماله چاپي وکړه، چې ورته ووایي چې وکړه هغه هم ثواب لري، خو چې خاوند ورته نی ویلې چې ماله چاپي وکړه او دا ښځه د خپلې خوښې نه راله
او دی خاون له پخپو پلاسونو باندې زور او چاپی ولوکا دی خزل با الله د او تولو سرو زرو د صدقه ثواب ورکی ور مفت کې جنت ګټل دي کنه او تولې سره در دې پلارم نشي خیرات کول او تولې سره در خو ځکه خزت می حقی خیرات نه ورکی نو او تولې سره در خلالوی خبره ته خو یو می حقی والا د لسرو په ودا خزه خرصو چې کړه در پته در شغال کوي او کنه در شغال کوي فقالو پس سپینو پسرو خو خزه ځان وجني نو دومره اجر بددي او شي دومره ثواب بر رب العالمین ورته ورکی لکه او تولې سره در کې خیرات کوي ورخه خزه جنت شوس دیندار خزه خوش اخلاق خزه د خاوند تابعدار خزه د الله تابعدار خزه دا جنت شو جنت تو ولا راله تا سکون محسوس کو اطمینان دې محسوس کو چې ډوړې تنظیم درته او خوشاله و تم خوشاله وي اخذم خوشاله یو شعر داسې راوړو چې هغه مناسب نه دی تا ته یو شان ټوکړه یاد کړې و تا ول راغې نه بیکار لره راوړه دیو نه وی چې خراب دی راوړه هغه سات خوشاله شو جناب د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابی دی حضرت ابو طلحه رضی الله عنه او داغه بیبی د حضرت ام سلیم رضی الله تعالی عنها ور خزر خاوند لپاره وزیره د وزیره که خاوند خطا کیږي خزه خطا کوي او که خاوند په نه غلاره دي نو خزه به په نه غلاره بوزي دا ورته د وګ مچه ده کنه بنگار ورته کوي خم ورته کوي او بدم ورته کوي د دوالو جهانو سردار مبارک سره دواړه صحابه دي ابو طلحه رضی الله عنه د بیبي ام سلیم رضی الله تعالی عنها ابو طلحه رضی الله عنه چې په سفر تللی چې واپس کور ته راغی نو ماشوم بچی بیمارو دی چې ته زوی بیمارو او دا سخت بیمارو خو چې دې څنګه ما خام راځي نو دغه وخت کې دا زوی مړ شوی دی کور کې نه دی بار دی زوی مړ شو چې دې څنګه کور خزه نیکه خزوا ډیره انتهایی نیکه خزوا جناب یو ځل نبی دا ابو طلحه رضی الله عنه راغی او خو دې خزه ام سلیم څه د خوراک سشتا وی ولی وی د پیغمبر علیه السلام دی رنگ مبارک ته چې مې وکتل نو د لوګي اثر مې محسوس ډېر زیات وګید مخ مبارک ته معلومه وی سړی تلک شان شېشتا یو 2.5 کیلو یا 3 کیلو خوشا لګوندې اوربشي دي او یو راکوټه غوندې چیلو کې را کورانه ډېر پټه نه داشتن ورته نشتا وی دا ته چلو کا چې دا ډوړې زر پخا کا او دا چیلو کې دلاله کا نبی علیہ السلام را غواړو ډېر زیات وګړي او دې مخ مبارک ته چې مو قتل رنگ تنو رنگ کې دا لوګي اثر هغه چیلو کې دلاله کړو خزه هغه وربشه ام سلیم رضی الله عنها په میچن باندې مې دکړه او دا غینه ډوړې پخې کړلې هغه نه سلګي ډوړې پخې شوې او حضرت انس رضی الله عنه دې بچی دې پر کټې د ام سلیم او د ابو طلحه زوی دې هغه ډوړې راواغشته او د لوپټې په یو طرف کې تاوکړه او ترخ کې د لکې خودا او باقی لوپټې راواغشته او د زوی سر نه تاوکړه ویلر شو نبی علیہ السلام تعالی ډوړې او خایا چې هغه پوي چې ګوره دغه دوه درې ډوړې دي هغه ته پتا وا چې نبی علیہ السلام ډېر سخی شخصیت ته اوس کړي وته وي نو ټول صحابه راولي او موږ سره خو دغه دوه نیمه درې ډوړې دي نور خوشته نه حضرت انس رضی الله عنه دا ګورې د دې ابو طلحه بچیو او د پیغمبر علیه السلام ته بخلیو د الله رسول وی دې بستا خدمت کوي د الله سوکاله ورته بخلیو دا خوش قسمتي او لس کاله دې انس رضی الله عنه د پیغمبر علیه السلام خدمت کوي چراغ یې هغه ډوړې ترخ کې په لوپټه کې تاوا نبی علیہ السلام چې ورته قتل وی ابو طلحه را لېږلې انس وی او وی ډوړې درکړې دا وی او وی لړشه دا ډوړې واپس یوس مونږ درلو او ابو طلحه توایا چې کټوې کې دې په ان غریب باندې او چې کوزه نه کېده درځم شابه انس هغه ډوړې انغفته په منډه یوړلې او دی وخت د دوالو جهانو سردار مبارک صحابه ته आवाज وکړ وې دې چیزو څومره چې خلق ناستو په مجلس کې اخو په بلا صحابه کرامو کافی تعداد باندې ټول ځان سره په مخ کړل
دی په منډه لاړ ابو طلحه رضی الله عنه ورغه ښځې وی نبی علیہ السلام خو مخه خپله سخا وکړه وی څنګه ټول صحابه کرام یې را په مخه کړي دي موږ سره خو دغه درې څلور یا دوه نیمې درې نیمې ډوډۍ دي دې سره به څه کوو ګوره دا بیبي دونه هوښیاره ده وی تا نبی علیہ السلام پوه کړی دی چې څه منکر دي وی او پوه کړی مې دی وی بس دا چې پروا مه ساتئ زمونږ غاړه خلاصه ده موږ خو ویلي چې دومره ډوډۍ ده فرمایي جناب چې کله نبی علیہ السلام را ننوته وی لوښی راوړی غټ لوښی راوړو او چې هغه کومه ډوډۍ وه نو هغې په هغې کې چوري کړه ماته یې کړه پوټي پوټي واړه واړه کړه او یې کټوۍ را کوزه کې او په خپله یې پکې چف نارې کړې او خپلې مبارکې لاړې په هغه کټوۍ کې څو کړلې د حضور پاک مبارکې لاړې چې یو ځای ته ورسېږي خو خزانه ترې جوړه شوه هغه کټوۍ کوم ځای ختمېږي لاړې مبارکې پکې څو کړلې او چف یې هم پې وکړو او صاحب هغه خوروی را واغېسته سره د هغه غوښې و هغه په هغه ډوډۍ په هغه ماته پوټې کړې ډوډۍ باندې ور واچوله وی لس لس را ننوځې صحابه کرام لګیا دي ډوډۍ خوري او د مړۍ خېټې خوري او ځي او بیا راځي او نور خوري او ځي نور خوري او ځي هغه په سوونو صحابه کرام ټول ماړه شو ټول ماړه شو او فرمایي ابو طلحه رضی الله عنه وی چې کومه ډوډۍ ماته کړې وه په هغه لوښو کې وی چې کله نبی علیہ السلام او صحابه ټول ماړه شو وی چې مونږ هغه ډوډۍ ته وکتل وی مونږ وی چې دې نه چېرته نوړی کمه شوې ده او که نه ده کمه او کټوۍ ته چې وکتل نو کټوۍ هم هغسې خوټ کېږي یو پوټې ته نه کم شوې دا دومره د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره محبت او مینه لري داسې عجیبه بیبي ده نو دا ام سلیم رضی الله تعالی عنها ګوره د ښځو خبره درته کوم ښځې به د الله تابعداري مخکې به کوي د رسول الله تابعداري به مخکې کوي د خاوند به درې نمبر کې کوي لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق زنانه دا خبره واوري چې که چرته خاوند ته د داسې خبرې مطالبه کوي چې هغه د الله او د رسول خلافي چرته به هم د خاوند تابعداري بیا نه کوي د الله او رسول مخکې پلار که د زوی نه داسې مطالبه کوي زوی د پلار نه رور د رور نه دوست د دوست نه ګاونډي د ګاونډي نه استاد د شاګرد نه چې هغې کې د الله مخالفتي نو هغې کې به د چا هم تابعداري نه کوي الله مخکې دی د الله رسول د هغه تابعداري مخکې ده دا نورې خبرې وروسته دي نو دی چې کور ته راننوته نو فورا تپوس کوي ماشوم څنګه دی راکوټې ښځه ورته وایي چې دا غس لږ یو پوټې دمه شوی دی دمه دی د ښځې خو دا مطلب و چې بس دمه شو د دنیا د کلاو نه خلاص شو د بیمارۍ نه خلاص شو د دردونو نه او د چغو د وی وی نه خلاص شو بس مړ شو نو د ښځې خو دا مطلب و چې نفس یې لږ یو پوټې ساه یې لږه په ځای شوې ده او لږ قلار دی یعنې مړه دی او خاوند یې دا ګمان وکړه چې دی جوړ شوی دی ودرې ځکه دا لفظ داسې دی چې دواړه معنی یې مراد کېږي لږ یې طبیعت په قلار شو هغه ټیک و چې طبیعت په قلار شو دمه شو که نه دنیا نه خلاص شو آخرت ته لاړ او خاوند یې دا ګمان وکړه چې ماشوم جوړ دی ودرې اوبه موبه یې ورته راوړئ دی خوشحاله چې د بچې مې جوړ دی ډوډۍ والا راوړه وایه که نه ادې زمانې ښځه به داسې چل به وکړي الله اکبر ماشوم چې پوټې غوندې زخمي شي مرګ خو لا لویه خبره ده نو ښځه په ځان څونه پیریان راولي د یو جناب کندي نه بل کندي پورې چغې رسي او ګریوانونه شلی او په ځان له سر په دیوال پورې ډغی او لوی غوبل او چغې جوړې کړي دي الله دې هر مسلمان د داسې غمونو نه وساتي بچې مړ کېدل دا ډېر ګران کار دی د مور او د پلار دپاره نبی علیہ السلام ورته د زړه میوه ویلې ده د زړه میوه چې کوم وخت کې ماشوم بچې نابالغه بچې د مور او پلار مړ شي او فرشتې روح یوسي نو رب العالمین ته تپوس کوي هغه ماشوم نم څه وویستله الله ته پته وی او وی زما د فلانکي بنده د زړه میوه مرو شو کوله ګوره ماشوم ته د زړه میوه ویلې ده زما د هغه بنده د زړه میوه مرو شو کوله وی الله رو شو کوله وی زما بنده څه وی وی چې الحمدلله خدا چې ته خوشحاله زم پې خوشحاله یم وی ښه جنت کې یو لوی محل ورته جوړ کې او د پاسه پې ولیکې بیت الحمد چې دا هغه مکان دی چې د ما د شکریې او د حمد د وجې نه دغه مور او پلار ته میلاوي نو ښځه به فریاد به نه کوي نبی علیہ السلام فرمایي کومه ښځه چې مړي پسې ګریوالونه شلی
او مخونه وای او چغه وباسي دا زما د ډلې نه نه دي. ګوره ما خو مخکې وې چې دغه امتحان نه دی الله مسلمان ساتي، ګران کار دی. د کوم سړي چې بچې مړ شي، د کومې ښځې چې بچې مړ شي، دا اسانه خبره نه ده، بلکې انسان خو له انسان دی. ته د مرغۍ بچې راونیسه او مړی کسونه چلچغې وي، ته د غوا او د چیلې بچې راونیسه او لږ غوندې هسې لرې کا، نو څو موږي وباسي که نه وباسي، پړې شلی که نه شلی. عقل یې کم دی. ته ورته ګوره، او د انسان خو بیا کامل عقل دی چې د انسان بچې مړ شي، نه هغه خو واقعي چې د زړه درد ډېر زیاتي. الله دې مسلمان ساتي. دغه امتحان ته ټینګېدل ډېر ګران کار دی، لیکن بیا هم پکار دی دا الله د طرف نه دی چې انسان په بالکل صبر وکړي، او چې دا ګریوان شلی او دا مخونه وي او دیوال سره سرونه ډغوي او د سر نه ویښته وباسي. نبي علیه السلام فرمایي دا زما د ډلې نه بالکل نه دی. دا ګورې ګناه ده. بعضې ښځې ګورې هسې میدان خشته کوي چې د پردي مړې به شوي، پردې مړې، او صاحب دا ښځه به ورشي او هلته کې به سترګې په لاړو باندې غوړې راغوړې کړي او چغې به جوړې کړي، لوبه به ګرمه کړي، دا به هم چغې وباسي، هسې به په سترګو لاړې پورې کړي، جړا مړه به نه ورځي. او بعضې ښځو له خوا هسې جړا ورځي. دا قسما یو ښځې نه تپوس وکړو، مې ته خو هر مړي ته جاړې او ساندرې دې شروع کړي، نصیحت مې ورته کو، مې دا ته تا له جړا څنګه درځي؟ ما ته وې بچې وایي دا چې ته مخکې د ما یو زوی مړو، نو چې د کوم مړي ته لاړ شم نو هغه خپل زوی ځان ته رایاد کړم، نو بس ما له جړا راځي چغې جوړې کړم، نور یې ځان سره وجړوم. د ښځو خو دا ویره دت دی که نه؟ دا ګوره ډېره لویه ګناه ده. ځکه درته وایم ګناه کبیره ده. پردو مړو ته جړل او پردو خلکو باندې غم راوستل، او په اختر کې چې راورشي نو بیا چغې جوړې کړي، غم ګرم کړي. دا بعضې ښځې بوډیګانې ښځې پیالې چای پسې ګرځي، پردي غمونه ګرموي. دا بوډیګانې ښځې وي اکثر، لاړ به شي او په اختر کې به هم ورشي او په شو قدر کې به هم ورشي، هغې باندې به هغه غم لږ سوړ شي او دا به ورته یو څو ساندرې ووایي، وایي بچیاو، وایي روارو، لاړې که نه او پلان کې او ډنګرې، او هغې سره صاحب په هغې غریبانانو هم چغې جوړې کړي او ویر شروع کړي. دا ډېره لویه ګناه ده. ګورې دا زنانه له دې نه بالکل منع کړي. هغه کار وکړئ چې کم کار د الله او رسول پرې راضي کېږي، او کم کار چې الله او د هغه رسول منع کړي، الله دې هم د هغې نه وساتي، د هغې نه ځان ساتي. نو جناب علي ورغی صاحب او پخوا به لا نور عادتونه به یو ښځه به جنازې سره روانه وه، خله چې د هغې نه خلاص شو، جنازې سره به یو ښځه روانه وه، او صاحب اور به یې هم نیولې او ځان سره لویې چغې به یې والې، ښځه به مخکې روانه وه. دا اکثر طالبانو ته وایم سړي به ترې مخکې نه تلل، ښځه به مخکې، ځکه ښځو کې دا ویر او دا ساندرې ډېرې زیات. نبی علیہ السلام خو د هغې نه ممانعت وکړې، داسې به نه کوې، بلکې په عربو کې دا جاهلیت و چې خاوند به مړ شو، ښځې به یې سر وخورې، سر نه به یې ویښته پاک وخورېل، سر به یې کټا که ځان له ښځې، او زه په ډول څه کومه، خاوند مې مړ شو، زه به ورته سر ویښته به ساتم. دا ګناه ده جناب. د کومې ښځې پلار، رور، بچې، تربوران چې مړه شي، درې ورځو نه زیات غم پې بالکل ګناه ده. د درې ورځو نه پس که دا ښه جامې اچوي او درې ورځو نه پس دا غم کوي، دا ګناه کوي، ګناه. او د کومې ښځې چې خاوند مړ شو نو 4 میاشتې 10 ورځې به دا خپل غم کوي. غم څه؟ رانجه مانجه به نه پورې کوي، خوشبویي به نه پورې کوي، او داسې د ډول کارونه به نه کوي. او 4 میاشتې 10 ورځې پس باس خبره خلاصه شي. د دې اصولو پابندي وکړي. نو جناب ام سلیم رضی الله عنها خاوند ته څه وایي؟ وایي ماشوم قلار شوی دی. د هغه دا ګمان راغی چې بس دم جوړ دی، او د دې مطلب دا چې مړ دی. ډوډۍ ورته کېښوده، ویې خوړه، حالانکې دغې وخت کې د مور خوړه څه تېرېږي، اوبه مو به ورته کېښودې. او بیا د ښځې د خاوند چې خپل کم دغه دي معاملات دي، انسانو د سفر نه راغلي و، ډېرې ورځې تېرې شوې وې، هغه خپله خوشحالۍ مشالۍ مو کړلې. نو چې کله دې ورته ګورې بیا عمل ونه وي، دی ورته ونه وي دا د ښځې دا اوبه مو به ډوډۍ خو ضرورت دی، او دا نور خو د خوشحالۍ خبرې دي، لیکن بیا مو ته دا غږ نه کوي. پرې د خاوند د بار نه راغلی دی چې خفه نه شي، ښه نو بیا مو ته ال نه وایي یاره ستړی دی پرې چې وده شي، غږ یې ورته ونه کړه، نو دې غریب وده شو. اوس غم خو د مور پړه تېرېږي. په کار خو دا ده چې دې ال ویلی وي چې دا غم پرې لږ سپک شوی وي، نه نه نه، خاوند ته ال ونه وي، داسې نه یې که بیبي. نو خاوند دې وده شو، نو سهار مانځه له پاسېد، نو چې پاسېدې سړیه داسې کار وکړه چې لاړ شي او سړي راوله او ماشوم له قبر وکړه. نه وه ولې؟ وایي ماشوم مړ دی.
کله مړ شوی دی؟ وی بیګا ما خام مړ دی. اوهو د بچی ګوره د مرګ علی ورته ووی یا ښځې د ما زوی په کټ کې مړ پروت و، ما ډوډۍ خوړله، ما وبس کلی او ما د ژوند نورې خوشحالۍ کولې او ما خوب کو او بچی مې دلته کې مړ پروت و، ما ته دې ولې مخکې ال نه وې؟ وی سړیه په ما غم راغلی او په تا مې ولې راوسته؟ داسې نیکانې ښځه زه خو هسې هم دل منم، د شپې هسې هم نه ښخېده، نو تاله مې ولې غم کته؟ پرېږده چې تا خو خوشحاله ورځ تېره کړه، خوشحاله شپه دې تېره کړه، ډوډۍ موډۍ دې وخوړله. فوراً لاړ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مجلس ته، د دواړو جهانو سردار مبارک د دغې ښځې د خاوند هغه صفتونه وکړل د جنت، هغه مقام او زیر یې ورکړل چې ډېر زبردست. وګوره داسې خاوند او داسې ښځه. نو ښځو کې فریاد خو ډېر دی، خو نیکانې ښځې هغې به هر وخت کوشش کوي چې زموږ خاوند دی دا خوشحاله خاوند خفه ني، تکلیف ورته ني، د خاوند احترام به کوي، د خاوند قدر به کوي. ګوره فاطمه رضی الله تعالی عنها چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کشره لور ده او دونه محبت دېدنو د دې چالم د نبی علیه السلام په شان دی. او چې کله به نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سفر نه راغی که نه، نو لومبې به دې کره ورغی، ورننه به وت تپوس به یې وکړه فاطمې څنګه اکا حسن او حسین ماشومان بچیو کنه واړه بیا واړه څه شو راله راوله ماشومان به ولا راوستل، دونه محبتو. لیکن د خاون په حق کې ګوره کنه یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورغی او داسې غرمه ده دوړي دا غرمه ده، تپوس یې وکړې ترزوی دې څه شو؟ علي رضی الله عنه یادو څه شو؟ وی ما سره یو جنګ وکړ او بار ووته جنګ ښځه خاون خامخا یې ورته جګړه کوي، جګړه یې ما سره وکړه او بار ووته. ای بچې خاون مه خفه کوه، ګوره نصیحت ورته کوي، بچې خاون مه خفه کوه، خیر دې ګزاره کوه. او بیا څه کوي نبی علیه السلام؟ په علي صاحب ته غوسه کېږي نه، لړ هغه ګوري چې تپوس وغیره علي ته ته وګوره کور نه خفه شوی دی، جګړه یې کړې ده، بار وتلی چا ورته وی صاحب د جومات د دیوال سره ودرې پروت دی، هم ستړی د جومات دیوال سره په دې خاورو باندې پروت دی، سوري ته ودرې خوب ورغلی ستړی به. د دواړو جهانو مبارک سردار راغی او خاورې ترې سندلې. قم یا ابا تراب، ای د خاورو خاونده پاسه، د خاورو خاونده پاسه، خاورې ترې سندلې او را پاسې کور ته یې راوست. خبره خلاصه شوه. علي صاحب به ما ته به د نن نه پس د خاورو خاون وایي، ابو تراب به راته وایي، ځکه چې ما ته مبارک رسول دا لفظ ووی. راوست کور ته، خبره خلاصه شوه. هیڅ قسمه حالات په خپله جوړ شو، هم خوشحاله دی هم خوشحاله. نو ښه ښځه جناب د خاوند به خیال ساتي، د بچو به خیال ساتي، بچی به راولي جومات ته به یې رالیږي، پلار خو تې بار ووته، د بچو تربیت خو به ښځه کوي، جومات ته به لیږي استاد لا، تپوس به سپاره به تې اورئ وایي استاد څه درته وښود، مونځ به ورته ښایي، په مانځه به یې ودرئ. ګورې چې ښځه ښځه نو بچي به یې کامیابي، او چې دا بچي بېکاره یي که نه او لوپرانی مور یې بېکاره یي، پلار غریب د بار ډوډۍ راته دله وګټي، جامه دله وګټي او که د بچو دننه د کور تربیت وکړي، دواړه خو نه شي کولی، دا د ښځې کار دی. جنګ به نه جوړوي والا چې ښځه نه کوي، که ماشوم یې چېرته ګاونډي وموي نو خیر دی، جګړه راځي، دا به نه وایي خاوند ته که ماشوم ولې دا ماشوم جاړي، یاره دا زمونږ بچی روان دی که نه، دا هغه ګاونډي ووهه، روان دی روان، دا زمونږ بچی روان دی، جنګ به نه جوړوي. او چې ښځه بېدینه نو بېدینه ښځه جهنم دی، جهنم دوزخ دی بلکل. مونږ ته خو دا مسایل ډېر راځي که کور ته چې خاوند کله راننوځي، دې غریب به ښه ستړی به وي، ښه ستومانه به وي، مزدوري به یې کوي، خولې به پرې بېږي، ډوډۍ به ورته کېږي کټ کې، نه د پکې خیال شته او نه د ببوزې خیال شته. ښځې دا انګولې خو یخ دی، که خورې خوراک ډکېږه که نه خورې مه خوره، دغه ډوډۍ ده، که ډکېږه ډک شه. نو زه یم دا به ملا ښځې او خاوند ته به وایي چې ډک شه، خاوند بې غیرته دی چې دغې وخت کې ښه غوټن لرګي وګوري که نه او دا ډډې ډډې پرې راواړئ. بعضې وخت مونږ ته سړي راشي او ښځه مونږ ته دا خبرې کوي، ښځه مونږ ته کنځل کوي، ما ته سړی نه یې چې ته سړی یې، ښځه به درته څنګه کنځل وکړي، ښځه به درته بیا بد ولې ووایي، پوه شي په خبره.
دا بعضې وي داسې ماله مخکې ورځو کې یو سړی راغلی و ښځې والی و یقین وکړه ښځې والی و لاس او خپې او مخې ټول زخمي زخمي استاد یو پټه خبره درسره کوم خدای پاکه څه چل شوی چې ځان لی کړم یقې پلان کې ووالم مې بې غیرته بې غیرته په تا پلان کې څنګه زور اورم خواږې ته خو سړی ته ولې ووالې ښځې والې و ښځې نو دا ولې دا مونږ کې اسلامي آداب نشته دی د خدای نه یره نه زمونږ پړونو کې شته او د الله نه یره نه د ښځو پړه کې شته مونځ نه پېژني بعضې ښځې یقین وکړه که مونځ ورځي ګنده مخ او ګنده خپو سره او سوټو سره به ټوله په کورونو کې ګرځي حالانکه ګوره جناب د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي ښځه به په کور کې ځان ډولې ساتي ډولې او د کور نه بار چې وځي نو خیره نه به وځي هغه خوشبویي چې کومه خوشبویي رنګ لري رنګ نو ښځه به د هغې استعمال کوي چې رنګ والا خوشبویي وي او د بوی والا خوشبویي په کور کې استعمالولی شي بار به بالکل نه استعمالوي سړی به هغه خوشبویي استعمالوي چې هغه بوی کوي او رنګ نه لري ښځه به د کور نه بار په خیرنو جامو کې وځي خوشبویي به نه پورې کوي رنگ به نه پورې کوي او کور کې دننه به ښه خشته جامه غوندي کور کې دننه به ښه خوشبویي پورې کوي او په کور کې دننه به ښه ډولی ګرځي او زمونږ ښځې څنګه وي د کور نه بار چې وځي نو ټوله معامله لوړې ده ښه جامه به ما غوندي نری لباس به غوندي چې وجود یې ښکاري دا د قیامت د نښو نښه ده د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي 1400 کاله مخکې مبارک شمتې هغه هزار شمتې سوی وی داسې زمانه به راشي چې ښځې به بربندې وي جامې به چولې بربندې وي جامې به چولې بربندې او سپلاره چې دي نو سر به داسې کوږ نیولي او ښځو ته سړو ته به ځان مایل کوي او سړي به ځان ته را مایل کوي او دا ښځې څوک دي علیه السلام فرمایي وی دا زناکاره ښځې دي صحابه وویل الله رسوله دا به څنګه لباس دي چې جامې به چولې بربندې به جامه خو چې بنده واچي خو بربندتوب ختم شي وی دا به راشي صحابه خو دا نری لباس د سیپونو د جارجټ دا جامې نه وي لیدې کړه ډېر نری لباس چې دا پنډې پکې ښکاري دا مټې پکې ښکاري دا لیکې پکې ښکاري دا مری پکې ښکاري دا سپ پکې ښکاري د شریعت مسله درته کومه ښځې ټولې بېلمازه دي ولې بېلمازه دي کومې ښځې چې داسې جامه اغوستې چې د هغې دننه پکې دا نلې ښکاري د هغې دا مری پکې ښکاري او د هغې دا سپ پکې ښکاري د هغې د سر ویښته پکې ښکاري د دې ښځې مونځ ګورې بلکل نه کېږي قطعا نه کېږي منځونه کې ډغرې وي ډغرې نری لباس هغه جامه چې ستا پکې پنډی ښکارېږي دا خو عورت دی که نه دا به ممانځه کې پټی مری ښکاره شوه سر ښکار ټول وجود ښکاري د سر ویښتو پورې ښکاري دا خو نن عام رواج دی ولې الله خفه کوې چې موږ باندې بیماری دي په موږ مقدمې دي چې لوی غمونو کې پراته یو تا الله خفه کوې نو خدای به تا کم ځای خوشحاله کړي الله مه خفه کوه الله به دې خوشحاله ساتي موږ لوی خدای هر وخت خفه کوو دا نوک پالش چې دا په نوکونو باندې مږي دا ښځې دې سره نه اودس کېږي او نه غسل کېږي بلکل نه کېږي نوک پالش ته په لاس لګولی دی نوک پالش او اودس کې بلکل نه کېږي بې اودسه مونځونه کوي نوک پالش ته په ګوته مږلی دی غسل کوي بلکل پاکي نه راځي غسل سره که مونځ کوي ګناه کوي په دې ځمکه ګرځي لعنت د خدای پې ورېږي د اسمان نه پې د خدای قهر او لعنت را ورېږي ځمکه ورته خیرې کوي د الله فرشتې ورته خیرې کوي هلته نوک پالش ته مږلی نوکونه سره د ښځې دپاره نکریزې دې پې پورې او که نوک پالش یې پورې کو او اودس کوي یا غسل کوي نو فورا دې پې نور څه دارو مارو ومږي چې هغه لرې شي چې نوک پاک شي نکریزه خیر نکریزه ښځه په لاسونو هم لګولی شي په خپو هم لګولی شي د سر په ویښتو هم لګولی شي دا ډول ښځه کولی شي مخ باندې ښځه کله رنګ والا څیزونه مږي په کور کې دننه بار نه بلکل اجازت دی ورته څومره ډول چې په کور کې دننه ښځه کوي نو کولی شي مصیبت دا دی زمونږ ښځې چې د کور نه بار وځي نو شیطان ته ځان ډولې کي او په کور کې دننه پودلی ګرځي پودلی
شریعت نه خلاف الله خپکای رسول خپکای او اداوی دا خدای پاک وی دا بیمار ہے بطول عمر نہ جوڑے بچی میں نہ جوڑا دی خاون میں نہ جوڑا دی پشتا پیسوں کے خپا خپا بنے کہ تا اللہ خپکے دا جن دے جناب تیرے دو والا دے پلاس نرازی زندگی دے زنانہ تیرے کی کہ زنان آغا زندگی باندے لوی اللہ خوشحالے اللہ مخپکوے خدای بم خوشحالہ ساتی اللہ کم خپکنو تم مکوے چی منگ با خوشحالہ جن تیر کو او پپردو خادو کی بیا سونا گناہوں نے کی خپکے گیا ما نو زما وطن دی زما علاقہ دا زما کلے دی پپردو خادو کے بیا خز سیب مخ کارے کی او نن خو بل مصیبت تے اگا وی سی آر والا کیمرہ اگا گناہ ڈک شے پا خادو کی تاسو نہیں پدی ودونو کی موٹر کے لگولی سیبا تصویرون پکے او چی کل جنگی پکی ورننوزی پا کیمرہ باندے تصویر دا عام شیرنن رواج دے اگر کیمرہ مین دن نکور تبوزی او کیسٹ ڈک کی او کیسٹ بیا کم خوالار شی ا کیمرہ مین ازان سر یوسی نو چیزان سر کیمرہ مین یوڑو نو یو کیسٹ تالا رو لیگی او سلور پینزت اغزان لڈک کی اجری تری لخزو پٹولا انگور او خز او خوین دی التا اجری تا یوڑے تاسونا گناہ دا یو کورت خالی ندنن زگوری پاک خبر کم زما پر خبر مخا پکے گئے دزور درن دا اللہ دا پارا دا خبر کم اکا خپکے گئے نو خدای میں وزر دا خپکا دا مالا باندے سے زگو شریعت خبر کم سو خپکے کی خوشحالی عام رواج دے پر کلی پر وطن کے دا پی سی آر کیمرہ گرزوا او سیبا خزو میانس کے آگا بڑوا ورنن اوزی گردی او دا خزو دا جنکو آگا فوٹوان سیبا اخلی او آگا انداز کے اخلی کے غیزان دولی کری ورطا سونا گناہ دا سپے دینا بغیر جن نہ تیرے گی او بیا جنج کے توبہ و باسا اللہ کانٹول وردن نکی کورتا دا پردی سولی دی چاہتا وردن نکلل خستاق رین دلتا ناستی اب پختو دے سشوا اسلام خلوص تو خبر دا پختو کم خالالا آغا غطی غطی بورقی دا پختنو خزو سشوینن آغا بورقی و آغا توپے والا بورقا شتنن نشتا دا طولو کورون نرو کشی وی نن پاگے زمون دا کشر کل خان دی ور پورے اگر ٹوپے والا برقع شٹل کاٹتے ہوئی دا مونگ پسرو اگر ٹوپے والا برقع ہاں ثوابے کے ورشو گورے اگی اسم اگر دا تاکی والا جامع او اگر پلونے اسم اگی پل استعمالی اگر پختو اگی کشتا اسم اگر خلق کے پسوزکی کی دینو پردے پکے ویزان دکڑی یو خواہ سولی دا پردے نا خواہ ناس دے خواہ خواہ ناس دے ولی تاسو ته یاد نه کی زنانه بدلته کی واده شو زه خو ماشومم او ټانګه کې به کینولا نو د ټانګې نه شاته به متصادر راتاو کو او د کوچوال او د غسیت په میانس کې به متصادر لګاو دا څه وکنه وا شتلو څنګه شي نه والله چې دا خزه خان دی و پوره هغه شي پکې کم دی کوچوال ته به تبم غاله تکینه دړه بنوي هغه حیا څه شو اسلام سے شو پختو سے شو غیرت سے شو غٹی غٹی بورقی بے درنے دا خزی نک پم چانے لی دا دا خوڑے لوے بے حیائی دا خوڑے لوے شرم دے دا خوڑے فحاشی دا خوڑے لوے گناہ دا زخو پختو نیما پختو نیم تباک لو اسلام نیم تباک لو اسلام و پختو غیرت دلتا یو برابر دی یو شیر پختوم دا غوالیو اسلام نیم غوالیو بلکہ کہ پختوم پر خود اسلام نے پر خود غیرت تم پر خود حیا تم پر خود بیدنے پر روان تو دنیا لکان باوردان نہ کہ ولی لما جنگ دے خپل اخوان دے وتخه خپل خدا وتخه او دا چې کوم خيري رستا او خواخ رستا او د خيله هغه قوم هغه خرګنې جنہ کوي دي اپر دې دي ادي متو خوله او پالن باندې سیبا سړیو کې جو چته کالالو خلم پر راځي او جنہ کیم راځي ولا کانم راځي او ګډ ګډي دا کم ایمان دے او کم پختو دے او کم غیرت دے ولی اللہ خپکوے خوشحالی در باندے اللہ راوستنو اللہ خپکے او دا شپی بزان سر سیبا لکان وردن نکی دا اورادا او دا با دا خزن ویخت پرے کوما اللہ یعنی پختونا قومنو کم یوزے کے تا اغا اوکرل خوچ خلق خودین مولا پس کندل کے خوچ خلق خودین پا مولے پاکے نو طول غیرت برباد کر دا پا کم کتاب کے ساسو راغلی دی چه لکان با اردن نکی او دا خزن با ویخت پرے کے او ځان سره دی بیا خپل مرګري مردن نکړل او په کرسۍ دی وسره ناستا وکړه
او وردن نه دي کړ خپل مرګ زه ته ورشه ټیک ته ځه ویښته پرې کول خو ګناه دي خو دلته خو سړی یې که نه ته ورشه نو دا پنځه شپږ ملګري د کالج چې ځان سره مې یو ځای کړل خپلې خیغې ورته ښیې خپلې خویندې ورته ښیې یا مسلمانانو خدای دپاره دا رواجونه پرېږدئ د اسلام هم خلاف تا د قرآن هم خلاف تا د رسول الله هم خلاف تا د خدای قهر ورباندې نازلېږي ګورئ ورشئ وګورئ تاسو فلسطین ولې تباه شو اوس هم د ښځو په پینټ کې ګرځي او دومره لنډي لنډي کمیسونه یې چولې دي ورشئ افغانستان وګورئ اوسه پورې توبه نه قبلېږي ورشئ عراق وګورئ د سړي زړه پرې دردېږي لیکن که تا دننه د هغوی هغه تصویرونه او فوټوان نه مو کتل نو ته به وایې چې خدایه ته څه کوې نو ښه کوې بلکل الله ښه پوهېږي کم مسلمان ملک چې خدای تباه کړ ولې تباه کړ فحاشي او بېحیایي پکې خوره شوه ورشئ دوبۍ وګورئ او دغه وګورئ بوزهبۍ وګورئ زه تلې نیم خو اورېدلې مې دي وایي یورپ به دنه هیر کړي یورپ به دنه هیر کړي نن به د ملې او فحاشۍ پسې د یورپ انګریزان د مسلمانانو ملکونو کې ګرځي موږ خدای نه سوال کوو خدای فلسطین آزاد کا او خدای عراق تباه شو او افغانستان تباه شو او فلان کې ملک تباه شو ولې الله په خپلو بندګانو نه خفه کېږي ته پې دومره نه خفه کېږي لاسونه چې په الله خفه کېږي موږ د خدای قهر ته په خپله دعوت ورکوو ښځې مو بربنډې کړې خپلې لوڼه خویندې مو بربنډې کړې میدان ته مو ویستلې تاسو ورشئ پېښور کې وګورئ په دې مارکېټونو کې د هندوان دي که انګریزان دي که زموږ خویندې لوڼه دي ورشئ په اسلام آباد کې وګوره کراچۍ او لاهور خو پرېږده وه دا چې نیمو جامو کې ګرځي څوک ګرځي ته پې فخر کې ځان سره د بوتله ته موټر کې کېناستې هغه په دوکانونو کې ګرځي سوداګانې کوي خدای قهر له دعوت نه ورکوئ تاسو خدای نه یېرېږئ ټیک ده الله صبر کوي خو چې الله په داسې مقني ولمو کې د ما د قسم په خدای که څوک د خدای د قهر نه بیا څوک خلاصولی شي ګورئ توبه وباسئ بیا به د سره نور هم غر کېږي حیادار به هم غر کېږي او نور به هم غر کېږي باید هلته کې ورننوځئ ولې دغه کومه څه ورته وایي اورا ورته وایي که څه ورته وایي هغه دغه چې دې پرې کوي نکري دي اوربل دی او نکري دي څونه ګناه دا انصاف دی پخوا به ښځې ناوې کړي سړی مو سره ناوې کړي هی بې غیرته پخوا به د ښځو وراګانې تلې مړه نو څه ووایم نو دا زړه مې ډک دی خو څه ویلی شو اوس د هلکانو وراګانې دي هلکان بنګړي واچوي او ګډېږي او په سر یې بنارسۍ اچولي دا د هلکانو وراګانې د ښځو هغه د یېرې شو توبه وباسئ توبه خدای ته وجاړئ رب العالمین ته دا څه کوئ او په کومه لار روان یې قیامت پر د خدای سره مخامخ کېږي د خدای قهر او غضب به هم داسې ونیسي والله که ته بیا خلاص شئ د ښځو خپل حدود او سړو خپل حدود ښځې به خپل ستر کې او خپلې پابندۍ کې دننه به خپل ژوند تېروي دې نه به روانې شي ښځې صاحبه خاوند به غریب ټوله ورځ ګرځېدلي او ګوډ به یې کړي چاري به یې کړي لس لس او شل روپۍ به دا بچ کړي خو چې پته ورته ولګي چې د یو تور چیلي پیسې برابر شوې که نه سړیا ما خو ستا د سر یو تور چیلې منلې دی او دا به کاکا صاحب له وړو پیر بابا له به وړو د پیر بابا مې منلې دی یاد وساتئ منښتي به د الله کوئ ګورئ که منښتي د پیر بابا او د کاکا صاحب وکړه دا منښت عبادت دی کافر شوې په دغه ټکي دا الله به کوي ثواب یې بخه کاکا صاحب ته بخې او که پیر بابا صاحب ته بخې او که بل چا ته بخې نو پنځه لس ماشومان به یو په اوږه یو اوږه کېنئ بل به په بل اوږه کېنئ ټول بس به ترې ډکې هلته سړي به پورې خاندي او به خولې به پرې ماتې نو کاکا صاحب ته به لاړ شي نو هغه چیلې به ته هغه منجور والي منګلي منګلي به والي تش تور به راشي ښځې خاوند دی 2 میاشتې 3 میاشتې غریب مزدوري وکړه لږې پیسې جمع کړم تباه دی کړه د دې رواجونو نه ځان وساتئ توبه وباسئ د دې رواجونو نه هغه کار کوئ چې په کوم کار الله او رسول خوشحالي حضرت ام حبیبه رضی الله تعالی عنها د دواړو جهانو د سردار مبارک بیبي ده او خاوند یې څوک دی دا نبی علیه السلام او پلار یې څوک دی ابو سفیان رضی الله عنه او دغه وخت کې دا پلار دا کافر دی مسلمان نه دی او د کافرو سردار دی دا پلار یې راغی د نبی علیه السلام سره څه مسلې دپاره مدینې منورې ته ډېره موده شو لور یې نه ولي نو چې نبی علیه السلام سره څه خبره تېرې چا نه تپوس وکړه زما د لور کور کم دی اوس ګوره لورې د نبی علیه السلام بیبي د ام المؤمنین ده خاوند د کافرو پلار د کافرو سردار
وی دغه کور چې ورننوت نو دا لور ورته راپاڅېده او ډېره زیاته خوشحاله شوه ځکه چې څو کاله پسې پلار ولید ډېره خوشحاله او پلار هم خوشحاله او د خوشحالۍ یو بل ته وجړل یو راکوټې غوندې پوزکې پروت و په کور کې دا پلار یې راغی په هغه پوزکې کېناستېده الله اکبر نو دا لور ورته بابا لږ صبر وکړه نه پوزکې یې ترې غونډ کړ نه کوټې غوندې ټوکړه پرته وه بابا په دې کې وایي بچې ستاسو پیغمبر دا عقل ښیي چې د چا پلار راشي خو که دا پوزکې غونډ نو په کار ده چې دا دې ما ته خور کړی دی نه هغه خور پوزکې دې رانه غونډ کړ وی مونږ ته چې زمونږ پیغمبر د مور او پلار په حق کې څه فرمایي دا په بل دین کې نشته د پلار ډېر لوی قدر ډېر لوی لحاظ او ستا په لیدو باندې بابا ډېره زیاته خوشحاله شو ډېره زیاته نو دا پوزکې دې رانه ولې غونډ کړ ګوره اوس الله او رسول او پلار راغی نو چې الله او رسول یو خوا چې او پلار بل خوا چې نو څوک بالې بیا الله او رسول څوک بالې الله او رسول پلار عزتمند دی بابا ډېره خوشحاله شو خوشحالۍ نه مې وجاله چې ته مې ولیدې ډېره موده پس دا پوزکې دې رانه ولې غونډ کړ وایي په دې د دواړو جهانو مبارک سردار ناسته کوي نو په کوم پوزکې چې د دواړو جهانو مبارک سردار کینی که نه نو زما ضمیر دا برداشت نه کوي چې ستا غوندې سړی دې په هغې د پاسه کښېني ته کافر یې که نه په دې به ته کښېنې نو بیا پې زما محبوب کښېني د الله او د رسول مقابله او د خاوند او د پلار بیا به الله او رسول مخکې خاوند به وروسته حضرت ام سلمه رضی الله عنها او د هغې خاوند ابو سلمه یو بل سره ډېر زیات محبت و دومره مینه چې تاریخ کې د هغې کوم محبت او د ښځې د خاوند او ګورې په دې محبت الله خوشحالېږي ښه سړی چې کور ته لاړ که نه او ښځې ته یې په خندا وکتل او ښځې م ورته په خندا وکتل نو فورا عملنامه کې نیکۍ شروع شي خاوند به ښځې ته خاندي او ښځه به خاوند ته خاندي خوشحاله او چا تندي یې ورته بوټ کړي ښځې یا خاوند یو بل ته نه الله پې خفه کېږي دونې کېږي ډېر محبت یې دواړه نو دا خاوند یې حبشې ته هجرت کړو نو دا ام سلمه رضی الله عنها دا بیبي ورسره لاړه د کافرو نه تنګ و حبشې ته لاړه نو چې د حبشې نه واپس رالل نو خبر شو چې نبي علیه السلام خو مدینې منورې ته هجرت کړی دی نو دی خاوند یې مدینې منورې ته روان دغه یوه ښځی ده یو ماشوم بچی دی سلامه یو ښځه یا خاوند یو زوی نو د دې ام سلمې د دې ښځې ده قوم خلک یې رالل او د ابو سلمه ته وویل مونږ خو به تا دا ښځه خرڅه کړې نه ده دا لور خو کله حبشې ته ګرځې او کله مدینې شریفې ته ګرځې او کله یو وطن ته او کله بل وطن ته دا خو هم در باندې خرڅه کړې ده ستا وینځم نه ده دا ستا ښځه خو دلته به اوسېږي مونږ یې بل خوا نه پرېږدو او که ته بل خوا ځې نو بس ده دا مونږ د سره نه پرېږدو ته وطنونه یې ګرځې ښځه ترې را جدا کړه حالانکې دونه محبت و که نه چې یو ځل دا ښځه او خاوند یو بل سره خبرې کوي دا ښځه ورته وایي دی خاوند ته وایي سړیه وایي یو معاهده کو لوستو وایي که چېرته ته مخکې مړ شوې ستا نه پس به زه بل خاوند نه کوم حالانکې عربو کې رواج و چې زر به بل خاوند کوم او که زه مخکې مړه شوم نو ته به د ما نه پس بله ښځه نه کوې چې موږ په جنت کې دوه پدوه یو نو دا خاوند ورته وایي وی که ته مخکې مړه شوې ستا نه پس به زه بله ښځه نه کوم دا مې سره وعده ده که ته مخکې مړه شوې ستا نه پس به بله ښځه نه کوم او که زه مخکې مړ شوم نو ته بل خاوند کولی شي ولې زه به ګزاره وکړم سړی م خو ته بس کړې بل خاوند دی دونه مینه محبت نو دې قوم ته دا خپله ښځه پاتې کړله او ابو سلمه رضی الله عنه یوازې لاړ مدینې منورې چې یوازې مدینې منورې ته لاړ نو د ابو سلمه د دې خاوند د قوم خلک یې رالل وی د دې ښځې د قوم والا ته یې ویې ښه زمونږ د سرینو تاسو ښځه جدا کړه دا خو هم ظلم وکړ دا بچې زمونږ کېږي بچې راکړې نو بچې ته د خاوند قوم بولته نو خاوند هم ته جدا شو د مینې او زوی ته لاړ نو دا غریبه به غرونو ته وخته او جلل دی ټوله ورځ به یې جلل ټوله شپه به یې جلل ځکه خاوند خو ته هجرت وکړ قوم ته دا پاتې کړه او بچې ته د خاوند قوم واخېسته جلل دی نو یو ځل جناب د دې چې خپل د قوم خلکو دا را جمع شو یاره ویل ظلم ولې په دې مظلوم ولې ظلم کوي خاوند سره چې دا خوشحاله وه نو به ځینې ورسره کړه خاوند یې پېښه دا پېښه ولې خفه کوې چې دا په مسافرۍ او په پردي وطن خوشحاله ده نو به ځي او دا وایي بس پرېږدی بس په دې فیصله وکړه نو چې وی دی پرېږدی نو هغه قوم والا د خاوند والا بچې م ورکړه بچې والا غېږ له لاغې یو اوښی والا ورکړه وی ده خاوند پسې مدینې منورې دا مدینې منورې ته راغی قوم یې پرېښود پلار یې پرېښود هر څه یې پرېښودل او خاوند پسې راغی
نو دا خاوند جناب یو موقع کې شهید شو، مړ شو. نو چې دې مړ شو دا خاوند دی، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی. خاوند ډېر عجیب انسان و، صحابي. نو دې صاحب تورې جامې چولې وې او هغه زمانه کې چې د غم کم لباس یې هغې چولې او یو بله ښځه هم راغلې وه چې یو ځای به ساندرې وه. نو چې څنګه نبي علیه السلام را ننوت نو دې ته یې غږ نه کوه، د دې خو زړه درمند و. نو بلې ښځې ته وایي وی ګوره د کم کور نه چې الله شیطان اوښکې دی نو بیا ورته را دن نه کوې. بس اپوی شو، وی بس ځه مه جاړه. نو دې وی چې ډېر مې زړه دردمند دی، نو داسې ما وی چې زه به وجاړم چې زما د ژړا به خلک صفتونه کوي، خو چې نبي علیه السلام پې خفه کېږي نو زه نه جاړم. نو پیغمبر علیه السلام ورته یو دعا وښوله، وی مسلمې دا دعا کوه یا الله ما له په دې مصیبت کې اجر راکړه، اللهم اجرني في مصیبتي واخلف لي خیرا منها، دې مصیبت کې اجر راکړه او الله را دې خاوند نه بهتر راکړه، بهتر ملګری راکړه. وی د نبی علیه السلام وینا او په دې دعا خو مې شروع وکړه چې دې مصیبت کې الله اجر راکړه او دنه بهتر. وی خو ما وی چې دنه بهتر بلا څوک دي، دعا خو مې شروع وکړه چې دنه غوره ملګری راکړه، خو مې چې دنه غوره خاوند نه ډوشتلې نه دنه غوره بلا څوک دي. نو رب العالمین زما دعا قبول کړه، مال الله د خپل خاوند نه غوره خاوند راکړه. هغه څوک و؟ هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم. د هغه نکاح لاړه. ګوره د الله او د رسول تابعداري چې کوي. خدای پاک په دنیا کې هم د نبي علیه السلام ښځه کړه، بیبي یې کړه، او په جنت کې هم الله د نبي علیه السلام په بیبیانو کې راوسته. ښځې پوهې کې زنانه د حیا جامه واچوې، د حیا لباس واچوې، د سړو نه پرده وکړې، تصویرونو ویسیارونو نه ځان وساتئ، بې حیایۍ نه ځان وساتئ، او ستر وکړئ، ستر او پرده وکړئ، نري لباس نه ځان وساتئ، نو پالشو دې قصو پیسو نه ځان وساتئ، د ګناه کار مه کوئ، د حیا کار وکړئ، د الله او د خپل خاوند او ردي د حیا خیال وساتئ. دنیا به مخي او آخرت به مخي. رب العالمین دې زمونږه د ټولو زنانو په سرونو د حیا او د پردې څادر واچوي او الله دې مونږ د رسوایۍ او د بېعزتۍ ورځې نه محفوظ او ساتلي کړي. قسم اسلامی کیسټو د ملاویدو پته یاد ساتئ. ایوب اسلامی کیسټ مرکز د قصه خوانی بازار شاته پیښور.